دا ورو سوال کړی دی چې ما یو ذکر راته قسم ویلی شوی نو 3 پیرې مې قسم وکړو په قرآن باندې 3 پیرې مې قسم وکړو په قرآن باندې مې لاس ایښودی 3 پیرې مې قسم وکړو او زه بې اودسه ومه او مجبور وم بله لار نه وه نو زما دا کار او قسم دا صحیح دی که نه الجواب دا خبره یاده کړئ ما مخکې ذکر کړی دی قرآن باندې په قسم کې دا شرط نشتی چې په قرآن به لاس ایږدي ځکه په دې باندې مې ګوره بعضو علماو ردونه کړي دي امام شافعي او داسې نورو علماو په دې ردونه کړي دي دا طریقه کوم ځای نه راوتې ده چې ته په قرآن لاس ایږدي یو سړی وایي زه په قرآن قسم وخورم او یو سړی پې لاس کېږدي وایي زه په قرآن قسم وخورم دې کې څه فرق دی یو شی دی نو دا لا پرېږده بعضې په سر کېږي خیال هم کړی اکثر دا ما یو ویډیو دوه کتلې ده زموږ د ملک کې د سیاسي پارټیانو والا چې لکه په چا باندې غلا ثابته شي یا څه شی بیا صفایي چې کوي نو قرآن په سر پروت او خبرې کوي پوهې قرآن دې دپاره ته په سر کې دی صفایي بیانوه او صرف یا لاس پرېږده قسم دا نشته دغه شان 3 پیرې ته هم ضرورت نشته یو پیر قسم څه دی کافي دی ته یو سړي ته قسم ورکوې په قرآن یو پیر دې وکړي بس خبره ختمه شوه یو پیر او 3 پیر یو شی دی که رښتینی دی رښتینی دی دروغجن دی دروغجن دی نو د لاس ایښودو ته هم ضرورت نشته 3 4 پیرې 2 پیرې دې ته هم ضرورت نشته ها بعض علماو دا ویلي دي که چېرته قاضي په دې کې مصلحت ویني نو کولی شي قاضي او حاکم ولي چې دا خبره دا قسم دې سړي ته سخت کړي چې دی ویرېږي نو بیا صحیح ده لکه یو نیم سړی داسې چې یېرېږي نه او دروغجني او عالم پې پوه شي قاضي پې پوه شي دا سړی څه دی دروغجن دی نو ده ته د خبرې سختولو دپاره څه راوړي قرآن راوړي وي لاس پې کېږي ته لاس کېږي ځکه موږ لیدلي دا بعض قاضیان چې قسم ورکوي که نه په هسې سړي باندې هم رپرپی راشي وایي ته ووایه چې زه قسم خورم هغه وایي زه قسم خورم په هغه رب باندې چې دا اسمانونه یې ودرولي او دا ځمکه یې راټینګه کړې ده او دا غرونه یې راټینګ کړي دي او دی کړي دي او دی کړي دي او دی کړي کوم چې هسې اوري هسې په هغه باندې رپرپی راشي نو کله نه کله قاضي دا کار دې دپاره کوي چې دا مخامخ سړی ویری چې ګوره دروغ ونه وی دا صحیح ده خو دا بعض طریقې زموږ په دې ملک کې بعض مولیان کوي دغه نشته لکه وایي دا به وایي کنده کني او په هغې کې به سرمن اچوي او هغې کې به دا سړی ودرې او په هغه له پاسه بیا پتې شیشه ږدي او بیا به شیشه ږدي او بیا به دې قسم خوري او بیا به دې چوي موږ یو ځای ته تللي یو ځای کې مسله وه د یو سړي نه روارت یې غلا کړې وه خورۍ کړې وه ډېرې پیسې نو هغه وایي چې زه قسم ورکوم نو 2-3 مولیان نور هم ناست وو 2-3 مولیان چې کوم ناست وو نو هغوی سلفیان نه وو وی قسم ورکوو ټول کسان یې کېنولي یاره ما چې د قسم خبره به دا مولیان پوه شي تاسو پوه شي دوی به خبرو کې دا پوه دي ما ته پته چې یېرول دوی صحیح کوي دا هغه ورته وایي هغه یو زو زره خوا کې ناست وایي چې ګوره قسم درکوو خو ګوره داسې معمولي قسم نه دی دا به موږ کنده کنو او دا به تاسو څاروی لالوئ څاروی لالول خو پکې شتي ځکه چې غوښه خو به ته خورې که نه دا به تاسو څاروی لالوئ او د هغې دا سرمن به بیا دغه سړي په سر ایږدو او بیا به په هغې دپاسه قرآن ایږدو او دی به د اودس په حالات کې او قسم به وله په موږ کې بیا یو مولۍ صاحب ورکوي او که په دروغ یې وخوړو په ټکه به چوي په هغه ځای کې اوس ما له خندا راغلی و دا غاښونه مې داسې په زور د خو دا تشي مې خوځېدو د خندا نه هغه مولۍ صاحب ما ته داسې بد بد وکتو چې موږ کار روان کړی دی ته خو یاره دې خبرې دومره اثر وکړو چې با خلکو خوله راماته شوه او بیا هغه یو کس وی مولي صاحب زه څه خبره کوم کا خوا کمرې ته لاړ هغه ومنله پیسې د هغه سره پرتې وي نو دا قسمه یېرول دا خو نشته په شریعت کې
که زموږ یو ملګري خبره کوله موږ مدرسه کې سبق وی نو موږ وی دا ټول مدرسې دا کوم هلکان چې سبق کوم وی خواته باغ ته وړو پردی باغ د هغې نه یې ټانګوان وخوړو هغه مالک خبرې شوی دی وی هغه راغی مدرسې ته راغلو دا غوسه تاسو خوړلی یو دا خوړلی یو دا نو کوم هلک چې دا کار کړی و بنیادي او چې څوک دی څوک اورېدلی هغه طرف ته اورېدلی خو یو کس دی راوړي ټول نه دي دا کم کس اورېدلی نو یې موږ نه خو ځکه چې ملګری او هغه هم ځان نه وي بس دغه وی قاري صاحب وایي چې کوپڼۍ راوړې غباره وي کوپڼۍ راوړه وي هغه وایي چې دا به زه ډکوم دې کې به زه پوکې کوم او د دې ډزېده او د دغه هلک خېټه به ډزېږي وی هغه کوپڼۍ راواخېسته چې چوف به یې ورکو وی په غریب به خوله را ډېره شوه چې چوف به یې ورکوم هغه به سخته ډېره شوه وی چې دې نیمې ته ورسېدو هغه ودرېد چې قاري صاحب ته وډزېږم اشې ما خوړلی دی نو دا قسمه یرول چې ډزېږي به سرمن به دته به سر ږدو او په کنده کې به دې ودرو دا نشته ها که قاضي خبره لږه سختۍ او الله ورته رايادوي او په قرآن لاس کېده نو دې کې بس حرج نشته خو که لاس پرېږدي نو لازم به طهارت کړي او داسې په حالات کې وي او که چېرته داسې اکدم تا ته وویلی شي کله کله سړي ته اکدم وویلی شي ته پرې لاس کېږده او که لاس کښېنږدي هلته بیا خلک پرې غلط ګمان کوي چې ده به دا کار کړی او ته بې اودسې نو بیا پرې لاس مه ږدي داسې ډایرېکټ دستانه لاس ته واچوه یا که په هغې له پاسه کپړه اچولی شي په هغې باندې لاس کېږده یا بل څه شی بله پاسه کېږده په هغې لاس کېږده بیا جایز دي خو داسې بغیر اودسه قرآن باندې لاس ایښوده نه دي په کار والله اعلم